کار سم شو ملکه د نامیزو داخله ما بسته نه وه تلاش کړې دا 2 کیلو پوډر که په لاس راغله او خرڅ مې کړه د عمر دپاره به مې کار سم سي. خان صاحب ملک صاحب رښتیا وایي پیسې په بدا پسې د هرې خوا چې یې ور پیدا بې کړو هغه دومره خبره نه ده خو بره دغه بده ده چې ته ما ته په اخطارو کې وایي چې زوی به دې در ووژنو پر ثواب یې کړو دا که چیرې ستا زوی ووژنې نو د ټوله کلي رنګ به بد سي. سمه ده پیسې به سړی ورکړي خو زه هم بل فساد راونسي چې دوی سم ځای راوښیي چې داسې نه چې د پیسو سره مان بوځي. کاکا ما درته وویله چې دا تریاک مه کره ګټه یې نور خوري او تاوان یې دا دی بېرته پر موږ توس باندې راځي. هغه هم دغه خان خطا ایستمه تریاک وکړه هېڅوک یې نه در ماتوي. اخر زه مجبوره سوم پیسې مې ځینې پور کړې اوس دغه حال ته راورسېدو. یو بله پېښه هم سوې ده په کلي کې خبر یې که دې خبر کم د خان زوی غلو تښتولی بیخي مې فکر خراب دی نو ځکه ځای را کوي نه اسمان. سړیه څه خبره ده چې دغسې خوابدي یې؟ څه درته ووایم ښځې هغه ظالم خان جرګه جوړه کړې وه خپل پور یې غوښتی جرګې دا فیصله وکړه چې موږ خپله لور د پور په بدل کې هغه ظالم خان ته ورکړو. یو دا څه وایې سړیه زه د خپله 10 کلنه لور څنګه د سپین ږیرو ته ورکړمه دوی چې خدای خراب کړي دا ظالمان. یو خو چې دا کوکنار خدای د دې وطنه ورک کړي د دغه کوکنارو د لاسه موږ دغه رقم شولو خاوره چې وخورې. ښځې تریاک خو ما نه کرله دغه خان خطا ایستم او تریاک وکړه داسې ګټه کوي. سلام علیکم هغه جانه. وعلیکم السلام. ځه زویه کښېنه. ښه زویه نن ولې دونه وځنډېدې؟ هغه جانه په دې خاطر وځنډېدم د ښار څخه وکیل ته معلمان راغلي وه او موږ ته یې پر ښځو باندې د زورزیاتي قانون تشریح کوي. ته دا راته وایه چې په قانون کې بیا څه ویله؟ هغه جانه ډېرې ښې خبرې وکړلې وایي که چیرې څوک په کوچنیوالي کې نجلۍ د پیسو په بدل کې ورکړي یا د کور په بدل کې ورکړي یا پر هغه باندې زورزیاتی وکړي دا که مجرم وپېژندل سي هغه ته قانون سزا ورکوي. زویه دا هسې هوایي خبرې کولې او که به دوی په رښتیا د خلکو غم وخوري. یا هغه جانه دا ولې هوایي خبرې دي سم دم قانون دی زموږ ته د افغانستان باچا تبشیر کړی دی او موږ ته یې باید چې پر ځان عملي کړو. زویه دوی هلته خپل قانون راته جوړي دلته هغه خلک چې د قانون څخه خبر دي هغه ظالمان زموږ لور د پور په بدل کې ورکوي. هغه جانه څوک زما خور د پور په بدل کې غواړي او تا ولې زه نه خبرولم؟ زویه دا خبره ستا در وس تېره ده. بله ورځ هغه ظالم خان جرګه جوړه کړې وه خپل پور یې غوښتی جرګې دا فیصله وکړه چې موږ خپله لور د پور په بدل کې هغه ظالم خان ته ورکړو. هغه جانه تا تاریخ څه کول چې کرلی دی شوم په خبره چې دا دولت یې نه پرېږدي پر هغه سربېره ته ولاړلې د خانه ته چې پیسې پور کړلې تاریخ چې په وکړل هغې ما دې در مات کړله اوس هم دا کوچنۍ نجلۍ د پور په بدل کې درڅه غواړي. خیر ته فکر مه کړه هغه جانه اوس ما دې معلمان په کلي کې شته راځه چې د حل لاره راوښیي او پوښتنه دې وکړو. دا خو چې ډېره ښه خبره وکړه زویه راځه چې ورسو. وایي که ژر ورسې. تر زه یې خوښه مې دغه جانه ته ځه. وبخښئ خان صاحب څنګه مو راغوښتي یو؟ ملک صاحب تاسو مې د دې لپاره راغوښتي یاست ستاسو کور ودان رښتیا هم تاسو ډېر غټ کار سرته ورسوئ چې زما زوی مو د هغه غلو ګمراهانو ظالمانو څخه مو راخلاص کړي او روغ جوړ صحیح سلامت مو تر ما پورې راورسوئ. ملک صاحب دا ټول ستا زحمت و ستا د انډیوالانو تکلیف و زحمتونه وه که نه اوس به خدای مکړه هم به مې پیسې تللي وای هم به مې زوی ظالمانو راوژلی وای. ستاسو دغه احسان به زه تر مرګه پورې هم یاد نه کړم. دا رښتیا هم ډېر غټ کومک و چې زما سره مو وکړئ او تاسو ما ته ډېر قدر و عزت لرئ خو ته اوس دا ما ته وایه چې زه څه خدمت درته وکړم. یا خان صاحب دا خبرې مه کوه
زه خو د دې کلي ملک یم چې زه ستا غم ونه خورم ته زما غم ونه خورې اخر به دا ژوند څنګه کېږي موږ څه خو دلته ژوند نشو سره کولی نو خان صاحب خدمت دې جار سمه هېڅ خدمت موږ ته مه کوه موږ باید ستا خدمت وکړو ولې چې ته دې دا ګرده کلي خان یې خو خان صاحب زما په زړه کې یو خبره د مال زه بیا تا ته کومه ووایه ملک صاحب څنګه خبره ده چې هر خدمت یې په توره شپه زه حاضر یم خدمت دې جار سم خان صاحب خبره خو داسې ده موږ چې دا خلکو ته دا پیسې ورکړلې زه یو نیک شکي شولم که ستا په یاد په جرګه کې هم جلا خورا پورته پورته غورځېدی د نبي ګل په لاره نیولې وه زما په خیال د دې یو څه لاس پکښې کې دی ولا ملک صاحب دا ښه خبره وکړه زه هم په دې فکر کې یم چې زه خو په ټول کلي کې د چا سره دښمني نه لرم بېله دا یوه نبي ګله ما څه وه چې زما پوروړي دي پیسې مې پر باندې دي او په ورځ یې په جرګه کې دا یو نفر یې ډېر پورته پورته غورځېدی زه هم په دې فکر کې یم چې په دې مسله کې به د دې خلکو لاس وي ځکه تر اوسه زموږ په کلي کې داسې نه وه پېښه شوې نو ولا خان صاحب زه هم په دغه شکمن ومه په جرګه کې ستا په یاد جلال ویله چې نبي ګل پیسې نه لري نو کېدای شي چې نبي ګل د پیسو دپاره چې ستا پور در ادا کړې ستا زه یې تښتولی یې ولا ملک صاحب دا چې ډېر ښې موضوع ته زما فکر کوي هغه چې نه دي اورېدلي وه یو ټک دوه نښانه داسې به وکړو نبي ګل و جلال به دواړه زما شخصي زندان ته واچوو ته بیا ورته ګورې چې څو ورځې بعد به هم پیسې ومني هم به هغه لور په خپله پر کور راته راولي ملک صاحب ما ته هم د دې کلي خان وایي تاسې به نه وه ما ته پرېږدي تاسې دې خلاص یاست وروره زه هره کم کار کولی شم وایم چې 1,00,000 روپۍ یو چا ته ورکړم وژلی یې هم شم دا کار زه نه کوم د دې په خاطر چې زه پر دوی باندې زحمت تېر کړم تکلیف پر تېر کړم چې دوی پوه سي د دې خان کې څونه زور څونه قوت دی ولا خان صاحب چې داسې ورسره ونه کړې په ثبوت یې هم ولاکه ورسه خو هر خدمت چې دي مازې پر ما غږ کوه یاره خان صاحب ولا چې ومې منلې ډېر کلک سړی په خدای ته تم خوشحاله تم د کلي خان یې ما غوندې ملک په خلکو بازۍ کړې ده ما هم وایه چې دا ملک زما دوست دی دا لالو چې خلاص نه کم چیرې چې پرېږدم خان صاحب داسې په اساني چیرې راڅه خلاصېږي زوروره ملک صاحب داسې په فکر کې ولاړې خیریت خو دی ولا خان صاحب په دې فکر کې وم چې دا ولې دونه ظالمان خلک دي یو وارې درته راغله زارۍ یې درته کولې چې په پور پیسې راکړه موږ تاریا کړو 2,00,000 روپۍ دې په پور باندې ورکړلې بیا ظالمانو ستا زوی در وتښتوئ نورې پیسې دې پسې ورکړلې په دې فکر کې یم چې دوی ته باید څنګه سزا ورکړو خان صاحب خیر ملک صاحب که پر ثابته شول بیا د دوی سزا په ما اړه ده ما ته هم د دې کلي خان وایي که دوی او که بل د هر چا لاس پکښې کړي بیا دې د خپل ځان سیر کړي ولا خان صاحب زما هم دا طبیعت یو نیک سره خراب دی داسې پر دا اعصابو باندې درد دی دا ستا په پیسو مې ډېر فکر خراب دی اوس موږ ته اجازه راکړه یو څه کارونه هم لرو خان صاحب ولې نه دا به مال څه ځای د خیره زور نه در باندې کوم دا مو مال څه نو درځئ د دروازې پورې به مو زه ورسوم ما تکلیف مه کوه خان صاحب یا په ما نه ده خدای په امان خدای مو مال خدای په امان خدای مو مال جانه په همزه کې دې په یاد دي ما نه درته وویل چې دا تورې ګوتې په موږ پسې مرجي هغسې یاد په موږ تاوان کړه خدای دې سزا ورکړي جلاله هر چا چې دا کار کړی خدای پرې وشرموي اوس نو ته د ده د شخصي زندانه ته ځان خلاصوه 100 بانې یې درته کوي 100 تورې ګوتې در پسې مرجي نه پوهېږم جلاله اوس هم چې خان هر شرط را باندې کښېږدي زه مجبور یم چې ورسره ویمنم اولادونه راپسې دي کور راپسې دی توکل پر خدای دې مې جانه خدای دې دوی ته سزا ورکړي چې هر چا دا کار کړی سم کښېنئ ډېر خبرې مه کوئ سا مجا کر دی کښېنئ قرار په خان صاحب پسې ګاډی است
ما ده چې کېږو دا مراوله زه مې درته وویل چې پلان کامیابه کېږي ګورې یارانو پلان کامیابه سو اوس به ډېر احتیاط کوئ په دې کلي کې زر انسانان ستا شیطانان دي پام کوئ چې رسوا نه سو نو دغه ستاسې ځای دی دغه ستاسې کوټه ده زه ستاسې په خدمت کې یم ډوډۍ و چای و هر څه مو دلته په ما اړه لري دا کور ودان ملک صاحب اوس خبره دا ده چې حساب وکړه پیسې چې د خانه څه واخیستلې هغه پیسې راواخله او زموږ حقونه ځینې راکړه هغه چې د تجرۍ دروازه ده ما ځکې ور واچو پیسې راوباسه دا څه د وږي چمونه کوې انډیوالي و دې ته وایي زه خو درسه تښتم نه د نیم جایداد دی د دا کلي ملک یم دا جایداد زه د پیسو لپاره پرېږدم وروره خو در بیا کړمه دا د نادیده چمونه مه کوه درته ومې ویله چې چای ډوډۍ او هر څه دې په ما پرې اړه لري کرار کرار به د دې سره خورو نو نه ته څه غواړې ملک صاحب په دې به نه سره خطا باسو چې چای خورې اوبه څښې زما په کوټه کې کښېنې سل لکه وازې خورې زموږ خپل حق ځینې راکړه د سګریټو دا ولاکه لرم واخ په ما هم د چا سره انډیوالي وکړله واخه بس دې سګریټ پرانیسه نسوار پرانیسه دونه سره بې اعتباره سولو دا څه کوې ملکه اوس خطا باسې شیان دې راڅه جوړ کړي دي په درې سره ما خطا باسې په اوله ورځ مو څنګه خبره سره کړې وه تا دا څو چې مو پیدا کړې نیمۍ مو دي څلورې سیبه کېږي یوه یې ستا سا ده یوه زما ده یوه د ده ده یوه دا بل ده او اوس چې ما ته درې زره ونیولې ښه تا زما بې عزتي وکړه زما په کوټه کې دې زما بې عزتي وکړله د دواړو کور سړی دی ما در دغه ځای پورې راورسوله تا زما بې عزتي وکړه نه د ملک بې عزتي دې وکړله هلکو راشه پاتې څه ورته ګورې څه ولاکه ور ولاکې په څو وغورځوي څه کوئ ولكن تسمع سنو شجانكي زموس خان سام توامه چې تا زوی نور ملک صاحب لا کړیو هغه پیسې درته واخیستلې ولکه تاسو هم نشئ لا سولا خلاص خلاص هڅه وکړه څه باندې مو وکړله چې دا بې غیرته مو سره شریک کړي دا چې نام د دې پاتې شوی خیر نظر تاسو سره جوړ شي ملک خان ته وایه چاته چې وایه ورته وایه هم د ژوند څخه ولاړه په کیسه کې به کړم ملک صاحب دی نشي تلای خان ته د خپله د ازموږ سره د اغلا کړې ده نو دی تلای څه ویلی چې ما اغلا وکړله ورته سهار چاته چې وایي ورته وجې وایي خان ما داسې وده کړی دی چې دی زر وارې ورته وایي دغه زړه ته ولاکه ولېږي حساب یې را خراب کړله اوس درځئ چې یو ګوله ډوډۍ وخورو بره وخت لمانځم دی ملک صاحب